ورحمة الله وبرکاته. د جمعې په ورځ د حاجت د ارمان د هر قسم مراد پوره کولو دپاره تاسو ته زه نن د حدیث په رڼا کې یو صرف 2 رکعاته نفلو طریقه ښیم، خو د هغې نه مخکې تاسو ته د جمعې د ورځې هغه فضیلت ښیم چې تاسو ته د دې پته ولګي د جمعې ورځې ته په دې جمعې ورځې ته او د جمعې په ورځ باندې 2 رکعاتو نفلو ته د دومره فضیلت ولې حاصل دی. نو لاول خدا دی چې دې ته سید الایام هم ویلی کېږي، لکه د ټولو ورځو سرداره. دا کوم چې څومره ورځې په هفته کې تیر شي دا د هغې سرداره ورځ ده. لکه څنګه چې الله رب عزت په ټول کال کې رمضان لا عزت فضیلت ورکړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم له په ټولو پیغمبرانو باندې فضیلت ورکړی دی، قرآن له په ټولو کتابونو فضیلت ورکړی دی. دغه شانتي د جمعې ورځې له الله رب العزت په ټولو ورځو باندې فضیلت ورکړی دی. خدي کې خاص خبرې څه شوي دي چې آدم علیه السلام الله رب العزت په دې ورځ پیدا کړی. په دې ورځ باندې آدم علیه السلام جمعې ورځ وه چې جنت ته داخل شو، په دې ورځ باندې د جنت نه راووته، او همدا د جمعې ورځ وه چې الله رب العزت د آدم علیه السلام دعا قبوله کړه. او حدیث شریف کې راځي چې جمعې په ورځ باندې داسې یو وخت دی، لږ ټایم داسې دی چې په هغه ټایم باندې انسان د الله نه څه سوال وکړي نو الله رب العزت هغه دعا قبلوي. او حدیث شریف کې دا هم راځي چې دا چې کوم نوکان کټ کول دي دا جمعې پر سنت دي. دې سره څه کېږي، یو خو بیماري نه راځي په انسان، بل دا کار چې غربت، افلاس، تنګدستي ورڅخه ختمیږي. او د جمعې پر ورځ نکاح کول دا سنت دي. د آدم علیه السلام نکاح، د حضرت حوا بی بی سره حضرت یوسف علیه السلام نکاح، د حضرت موسی علیه السلام نکاح، د حضرت سلیمان علیه السلام نکاح، او د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نکاح د حضرت خدیجة الکبرى او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره هم د جمعې پر ورځ شوي، او حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه نکاح د حضرت فاطمه رضی الله عنها سره هم په دې ورځ باندې شوي وه. نو اوس ته راځم د خپل حاجت دپاره 2 رکعاتو لمونځ کولو طریقه. که چاله دا طریقه ورځي خو ټیک ده، که نه ورځي چې ستا څه حاجت دی، د الله نه څه غواړې، څه مراد دی د هغې دپاره ته څه غواړې، نو انشاءالله العزیز دا لمونځ چې په دې طریقه باندې وکړو. ځکه چې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې څوک د ماسپښین او د مازدیګر د لمونځ په درمیان کې څه وکړي، اولني رکعت کې الحمدلله وایي، د مازدیګر او د ماسپښین په منځ کې 2 رکعاته نفل نیت وتړي، اولني رکعت کې الحمد وایي، یو ځل آیت کرسی وایي، او 15 ځل قل اعوذ برب الفلق وایي، او بیا په 2م رکعت کې هم یو ځل الحمد، یو ځل آیت الکرسی، او یو 20 ځل چې کوم دی اولني رکعت کې 20 ځل او 2م رکعت کې 20 ځل قل اعوذ برب الفلق وایي، او د سلام نه پس 50 ځل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وایي. نو دا سړی به چې کوم دی حدیث شریف کې راځي چې دا سړی به په ژوند باندې د مرګ نه مخکې خپل مقام په جنت کې ویني. دومره غټ انعام، دومره غټه خبره، او هغه هم صرف په 2 رکعاتو. نو دا خو په دې طریقه دی. بیا د دې نه پس دا خو د آخرت ګټه شوه. د دنیا کې به څه کېږي، دنیا کې چې ستا په زړه کې څه مراد وي، څه خبره وي، څه حاجت وي، عدالت کې دې کیس وي، ظالم نه تنګي، قرضدار یې، کاروبار درته نه ملاویږي، د رشتې رکاوټ در سره، چا سره محبت کې هغه د نفرت کوي، بچي دي نه، اولاد دي نه. بس د هر انسان خپل خپل یو مسله یي. څوک د الله نه خپل کور غواړي، قرضدار یي، دغه کرایدار یي، یو ځای نه په بل ځای که نن یو ځای کې اوسېږي، سبا بل ځای کې اوسېږي. نو څه قسمه حاجت وي، هغې نه پس به الله رب العزت لاس اوچت کړي، او الله رب العزت نه به د خپل مشکلاتو د دغه ارمان د دغه حاجت دپاره به دعا وغواړي. انشاء الله العزیز زه د دې ځای کې د قرآن د حدیث چې کوم دی چې کوم حواله ده د هغې باندې تا لږ ګرنډي در کوم چې الله رب العزت به خامخا ستاسو حاجت پوره کوي. زه به دې کې ټولې ویډیوګانې د 2 ورځو ورکوم، که الله توفیق درکړي روزانه کوئ. او دا کومه طریقه دلته ما وښوده، که چاله قل اعوذ برب الفلق نشي ورتلی، ټایم نشته، بس عام 2 رکعاتو نفل نیت وتړئ. الله رب العزت دې زموږ د ټولو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي، او الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو ارمانونه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين.